أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې مسلمانان په دې سفر کې په دغه هم پوهېده چې د کفارو د طرفه د دوی مال او ځان مباح ګرځول سوي دي. ممکن د لارې په اول کې هلاک سي یا په آخر کې، او دوی د یو نامعلوم او مبهم مستقبل و طرف ته حرکت کاوه. نه پوهېده چې نور به څه غمونه او تکلیفونه ورته پیښ سي. مسلمانان خپل کورونه او مالونه پرېږدي، په پټه سره زموږ په اصطلاح په یو پټو کې د خپل ښار او وطن څخه ځي. مسلمانان په دغه ټولو مشکلاتو پوهېده او په هجرت یې شروع وکړه. مسلمانانو د دغه هجرت په لار کې قسم قسم تکالیف زغملي او تحمل کړي دي. مشرکانو بیا دوی د دغه هجرت څخه منع کول، ځکه مشرکانو د دغه هجرت څخه خطرونه حسول. او اوس راسي چې د دغه هجرت په لار کې د ځینو مسلمانانو ځینې تکالیف او زحمتونه درته بیان کړم. اول د مهاجرینو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه، ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې عبد الله ابن عبد الاسد ابن هلال دی، قریش او د بني مخزوم څخه دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې حبشه ته هم هجرت کړی و. کوم وخت چې د حبشه څخه مکه مکرمه ته راغلی، قریش ډېر آزار ورکاوه. اوس چې مدینه منورې ته په هجرت سره امر وسو، نو یې خپل ښځه ام سلمه رضی الله تعالی عنها او خپل کوچنی زوی پر یوه بوده سپاره کړه. د هجرت په نیت مخ پر مدینه منوره رهیسو، مګر د بني مخزوم د قبیله نور خلق چې د ښځې ورونه او اقرباوه پسې راووتل. ویل تو خو یې ته ستا اختیار کنه لرو، مګر دا ښځه او کوچنی موږ نه پرېږدو چې ته پر وطنو ګرځوې. نو یې د هغه بوده چې د ښځه او کوچنی زوی پر سپاره وه قیزه د ده څخه واخیسته او هغه بوده یې راوګرځاوه. دی یې یوازې پرېښاوه. دی د مدینې منورې پر طرف رهیسو. اوس نو دغه د بني مخزوم خلق پر دوه قسمه یا دوې ډلې وه، چې یا د ابو سلمه ورونه یا ډېر نږدې اقربا وه، یا د ام سلمه ورونه او ډېر نږدې اقربا یې وه. د دوی بیا پر هلک دعوه سوه. د هلک اکاګان وایي چې موږ خپل وراره د ماماګانو سره نه پرېږدو. تاسې چې د هغه ښځه راوګرځول، موږ بیا هلک د دې سره نه پرېږدو. هلک یوې خواته کشوي او بلې خواته کشوي. په دغه کشمکش کې یې د هلک لاس د اوږې څخه وروکشي. په نتیجه کې هلک اکاګانو بوتي او ښځه خپلو اقرباو بوتله. او ابو سلمه مدینه منورې ته ولاړ. اوس به ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته غوږ ونیسو چې دا د خپل هجرت قصه راته بیان کړي. دا رضی الله تعالی عنها وایي اول خو یې زه او زما خاوند سره جلا کړو. هغه یوازې مدینه منورې ته ولاړی، او بیا یې زه او زما کوچنی زوی سره جلا کړو، ځکه هغه کوچنی د ابو سلمه اقرباو بوتي او زه خپلو اقرباو بوتلم. نو هر ورځ سهار به و ابتح ته راوتلم او تر ماښامه به مې ژړل. ابتح په مکه مکرمه کې د یو ځای نوم دی، او تقریبا یو کال مې دغه حال و چې یوه ورځ زما د اکا د زامنو څخه یو نفر دلته تېرېدی او زه پر دغه غمجن حال ولیدم. زړه یې راباندې وسو. نو یو هغه نور قوم ته وویل دغه مسکینه پرېږدئ چې ولاړه سي. دا او خاوند مو سره جلا کړه، دا او زوی مو سره جلا کړه، څه پکوئ؟ اجازه ورکړئ چې ولاړه سي. نو قوم راته وویل که غواړې چې خپل خاوند ته ولاړه سي، ولاړه سه. د تګ اجازه یې راکړه. پس له دغه اجازه څخه د ابو سلمه قوم هم زما کوچنی زوی راکړ. ما هم د سفر د پاره بوده تیار کړی، زوی می را سره واخیستی او رهیس وم.
غواړم چې مدینه منورې ته ولاړ شم. تاسو فکر وکړئ، یوازې یو ښځه چې یو کوچنی ورسره دی په وچ دشت او صحرا کې د 1500 کیلومترو لار اراده ده. نو دا وایي د لارې هیڅ ملګری هم نه لرم. خدا مې د ځان سره وویل کبه پر لارې یو څوک ولیدي هغه ته به وایم چې ما تر خپل خاوند پورې ورسوي. څو وتنعم ته ورسېدم او هلته مې عثمان ابن طلحه چې د بني عبدالدار څخه دی ولیدي. دا هغه عثمان دی چې د کعبه شریف کلی ورڅخه وي او په دغه وخت کې پر شرک د اسلام قصه دی بیا ورسته راسي. عثمان راته وویل د خیر یا بنت ابي امیه، ما ویل نیت مې دی چې مدینه او خپل خاوند ته ولاړ شم. ویل بل څوک در سره سته؟ ما ویل یا والله بیل الله او دغه کوشنی زوی بل ملګری نه لرم. ویل والله دغه سی یوازې دی باید پرې نشدم. نو یې د اوش قیزه یا تناونی وی او د مدینه منورې پر لار رهیسو. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي په والله د عربو د هیڅ سړي سره نه ملګری سوی چې ما دې هغه تر عثمان کریم او شریف لیدلی وي. یعنی د هر څونه خلکو سره چې ما په سفرو کې ملګرتیا کړې ده تر هغو ټولو دی کریم او شریف او اوس هغه د شرافت بیان کوي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي هر وخت چې به منزل یا د اړولو ځای ته ورسېدو اوش به چوکي او دی به ګوښه ولاړی چې زبر د اوش څخه کښته سوم، اوش به را څخه لري کی سامان به زین راکښته کړ، اوش به په یو درخت پورې وټړي او دی به ولاړی تر بل درخت لاندې به څنګه واچاو او بیا چې به د بارېدو وخت راغلی اوش ته بور ولاړ سو، سامان به پر بار کی او بیا به دی ګوښه سو او و به ول سپراسه. کوم وخت چې به ز سپراسوم او ځان به مسم کی نو بدای راغلی د اوش قیزه یا تناو به ونیوي او رهیب سو. ترڅو چې بیا به مو اړول دغه کار وو ترڅو چې مدینه منورې ته ورسېدو. کوم وخت چې د بني عمرو ابن عوف کلی ولیدي هغه چې په قبا کې وو نو ویل ستا خاوند په دغه کلی کې دی ورداخله سه علی برکت الله. او عثمان ابن طلحه برته مکه مکرمه ته رهیسو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دغه وخت پر شرک وو او پس د صلح څخه د حدیبیه مسلمان سو. او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي والله په مسلمانانو کې داسې کورنۍ نه دره معلومه چې دونه تکلیف دی ورسېدلې وي لکه د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه و کورنۍ ته. او هیڅ کله تر عثمان ابن طلحه کریم او شریف ملګری نه دیدلی. بیا عامر ابن ربيعه د خپل شد سره یو ځای هجرت وکړي. بیا عبد الله ابن جحش هجرت وکړي. خو د ټولو مسلمانانو هجرت په پټو د مکه مکرمه څخه په پټه وتل. د مهاجرینو په جمله کې یو هم صهیب الرومي رضی الله تعالی عنه. کوم وخت چې د هجرت اراده وکړه د قریش کفارو ورته وویل ته دلته فقیر او دربدر راغلی، بیا دې دلته پیسې وګټلې او د غنا و دغه درجه ته ورسېدې چې دا رسېدلې اوس غواړي چې ته ولاړ سې او مال هم در سره یوسې. هجرت ته نه پریښاوه. صهیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل کمال تاسو ته درکم ما پریږدي؟ قریش ول هو. صهیب رضی الله تعالی عنه وویل زما کور او مال ټول ستاسو او په پلاني ځای کې پروت دي. او بیا هجرت وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خبره دغه ورته وکړه ربح صهیب، ربح صهیب. صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه، یعنی دا چې مال ورکي او د هجرت وکړي. د صهیب رضی الله تعالی عنه دغه معامله او سودا په باره کې قران مجید هم نازل سو چې د قیامت تر ورځې به ویل کیږي. الله عز وجل د سوره البقره په 200 نمبر آیات کې فرمایي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی ځینې د خلقو هغه څوک دي چې خرڅوي نفس خپل د الله د رضا د طلب د پاره، یعنی ترزان او مال تیریږي او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. بیا نو عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هجرت وکړي او د هجرت پښکارا سره
پښکارا سره بل هیڅ هجرت نه دی کړی بل عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ څخه. هر چا چې به هجرت کاوه قریش به منع کاوه او راګرځاوه به، مگر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د هجرت اراده وکړه، خپل ځان د هجرت او سفر د پاره تیار کړي. هغه بوده چې د هجرت د پاره تیار کړی وو، پر هغه اوبه او خواړه بار کړه، خپل اسلحه ور سره واخیسته. نو کعبه شریف ته ورغلی، غواړي چې پر کعبه شریفه طواف وکړي. قریش هم شاوخوا ناس دي. هر وخت چې د قریش پر مجلس راسي، عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي مخانو پرتسه زه په هجرت رایم. هر څوک چې غواړي چې شذ کونډه او اولاد یې تمسي دغه شیلې شاته دي پس راسي. زه په هجرت زم، هغه چې په تاسو کې قوت او طاقت لري پس را دي سي. هیڅوک نسوه پس راهي. دا هغه عمر وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا الله عز وجل په دسر اسلام قوي او معزز کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یوازنی شخص دی چې په ښکارا سره هجرت کړی دی او بیانو اصحاب کرامو یو په بل پسې هجرت کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هجرت لپاره ځان آماده کړی وو، خو د الهي امر انتظار وکاوه چې کله به په هجرت سره امر ورته وسی. ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه غوښته. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ول انتظار وکړه، شاید الله جل جلاله تعالی رملګری پیدا کړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هم انتظار کوي، مګر نه پوهیږي چې ملګری به څوک وي. خو د زړه خواهش او غوښتنه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي، مګر متأکد او یقیني نه دی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه خبرې د مخه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یوازې د خپل ځان لپاره بوده، خواړه او د سفر لوازم برابر کړی و، مګر اوس ولاړی یو بل بوده او د دوهم نفر د سفر سامان هم برابر او تیار کړ. د خپل ځان او د ملګری د سفر آمادګي ونیول او د زړه غوښتنه هم داده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ملګری وي. پس له څه مودې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحاب کرامو تلوار کاوه چې ژر هجرت وکړي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د هجرت اجازه وغوښته. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل انتظار وکړه، شاید الله عز وجل تعالی رملګری پیدا کړي. پس له څه وخته د دریم وار د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د هجرت اجازه غواړي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم ورته وویل انتظار وکړه، شاید الله عز وجل تعالی ملګری پیدا کړي. اوس نو د هر چا په قدرت چې هجرت وکړي هغه ټولو هجرت وکړي، بل هغه کسانو څخه چې د خپل قوم او اقرباو د طرفه څخه منع کړل شوی و. تر بیعة العقبة الكبرى دوه میاشتې او څو ورځې وروسته په مکه مکرمه کې د مسلمانانو څخه هیڅوک نسو پاته چې هجرت یې نوی کړی بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ابو بکر صدیق او حضرت علی رضی الله عنهما څخه، چې دوه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره پاتو او بل هغه کسانو څخه چې مشرکانو په زور راګرځولي و. څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کورنۍ پاتو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کورنۍ او اهل بیت څخه وو، او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورنۍ هم پاتو. کوم وخت چې د مکه مکرمه مشرکان ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب ټول د مکه مکرمه څخه ووته، خپل شذ او کوچنیان د اوس او خزرج و قبیله ته ورسول، په دوی کې غم او تشویش زیات شو. داسې تشویشونه ورته پیدا شو چې په پخوا کې هیڅ په زړه کې نور ګرځیده. دوی په خپل مخ کې لوی حقيقي خطر حس کړي، داسې خطر چې د دوی د بدپرستی او تجارت تعمیر ورنړاوه. دوی په دې پوهېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخصیت کې د تاثیر کولو عظیم قدرت پروت دی.
ده په شخصیت کې پوره قیادت او ارشاد پروت دی. دا هم ور معلومه و چې د علیه الصلاة والسلام په اصحابو کې څونه ثبات او استقامت موجود دی او د علیه الصلاة والسلام په لار کې څنګه خپل ځانونه قربانوي. او بیا یې د اوس او خزرج قبیلې تر نظر وایستې چې هغه هم د قوت او اسلحې خاوندان دي او د هغو مشران ډېر پوه او هوښیاران دي. په هغو کې د صلح عواطف پراته دي او هغه غواړي چې د خپل مابینو څخه هغه حقد او عداوت وغورځوي کوم چې دغه ډېر او پرلپسې کلونه دوی په جنگو مشغوله کړي وو. پر دې سربېره د مدینې منورې استراتیژي موقعیت هم ورته معلوم وو چې شام ته د دوی د قافلو د تیرېدلو لار ده او اهل مکه د شام سره په یو کال کې د 2.5 لکو د سرو زرو دینارو تجارت درلودي. دا یوازې د مکه مکرمه تجارت وو، بل هغه تجارت چې د طائف او نور منطقو خلقو پر دغه لار کاوه. او دا معلومه خبره ده چې د قریشو تجارت د دغه لارې پر امن او امان موقوف دی. اوس نو که اسلامي دعوت یثرب د ځان مرکز وګرځوي او د هغه ځای خلق د قریشو پر ضد ودرېږي، قریش دغه ټولو خطرو سره مخامخ دي. قریش په بیره او خطر کې سو په یو داسې کامیاب لار پسې ګرځي چې دغه لوی خطر د ځان څخه دفع کړي. هغه خطر چې منبع او مصدر یې د دعوت د بیرغ پورته کوونکی سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. دلته نو د کفر مشر او د دې امت فرعون ابو جهل حرکت وکړي چې د هلو ځلو په نتیجه کې د بعثت د 14 کال د سفر پر 26 تاریخ د پنځشنبه په ورځ چې د 622 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12 تاریخ وو او د بیعة العقبة الكبرى څخه تقریبا 2.5 میاشتې تیر شوې په سهار کې او په دارالندوه کې د قریشو هغه تاریخي او خطرناک ټولنه یا اجتماع جوړ کړه. و دې ټولنې ته د قریشو د قبایلو ټول رئیسان حاضر شول چې یوه داسې نقشه جوړه کړي چې ډېر ژر د دعوت د بیرغ اخیستونکي محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بین یوسي او دغه رباني نور مرکز د همیش د پاره د دنیا څخه فلج او نیستی کی. دغه خطرناکه پارلماني مجلس او ټولنې هغه بارز او برجسته شخصیات د قریشو دغه مشران و. اول ابو جهل ابن هشام چې د بني مخزوم د قبیله رئیس و. دوهم جبیر ابن مطعم، طعیمه ابن عدی، حارث ابن عامر چې د بني نوفل رئیسان و. دریم شیبه او عتبه د ربیعه زامن، ابو سفیان ابن حرب چې د بني عبد الشمس رئیسان و. څلورم نضر ابن الحارث چې د بني عبد الدار رئیس و. پنځم ابو البختري ابن هشام، زمعه ابن الاسود، حکیم ابن حزام چې د بني اسد رئیسان و. شپږم نبیه او منبه د حجاج زامن چې د بني سهم رئیسان و. اوم امیه ابن خلف چې د بني جموح رئیس و. اول په دې اجتماع او مشوره کې به د بني هاشم، بني مطلب او بني عبد مناف څخه به هیڅوک نه موجود. حتی هغه خلق چې د دوی سره دوستی او قرابت لري هم به نه موجود. او هغه کسان چې د اهل یثرب سره قرابت او دوستی لري هغه به هم دغه ټولنې ته نه راځي. داسې تدبیر او نقشه جوړ کړه چې هغه کسان یې هم و دې مجلس ته دراتک څخه منع کړه کوم چې د مسلمانانو سره یو څه نږدېوالی او قرابت درلودي او یا یې د هغو سره زړسوی درلودي. ابو جهل غوښته چې دا سر او راز تر هغو ډېر پټ وساتي ترڅو د اسلام او مسلمانانو په باره کې هغه اخرنۍ فیصله راوځي او عملي کیږي. دا اجتماع په دارالندوه کې جوړه شوه. هغه دارالندوه چې قصي ابن کلاب د قریشو لوی نیکه جوړه کړې و او د قریشو پارلمان بلل کېدی چې موږ یې د مخه بیان درته کړی دی. نو د قریشو ټول هغه مشران
چې د اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرسخت دشمنان و په دغه اجتماع کې سره یو ځای شو. په دغه وخت کې چې دوی سره یو ځای دي یو نفر دروازه وټکول چې وې کتل ش معتبر شیخ دی چې د اهل نجد یا نجدیانو لباس اغوستی دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه شیطان وو او د کفارو و دغه مجلس او مشورې ته د بشر په شکل او لباس حاضر سو. غواړي چې د دوی سره په دغه خطرناکه موضوع کې کومک وکړي. قریش ورته ویل څوک یې؟ دا ویل د اهل نجد څخه یو شیخ یم، ستاسي د دغه مشورو په مقصد خبر سوم، راغلم چې ستاسي خبري واورم او ممکن په دغه باره کې نظر درکم او نصيحت درته وکم. دوی ول ډېر راس. شیطان هم ورغلی د قریشو په مجلس کې ورسره کښېنستی. اوس نو مشورې شروع شوې چې څه باید وکړو. هر یو ژور او عمیق فکر وهي چې داسې نقشه جوړه کړي چې په هغه کې باید د اسلام او مسلمانانو کار پای ته ورسیږي. ډېرې خبرې وسوې. هر یو خپل رائے وړاندې کوي چې په دې جمله کې ابو الاسود وویل چې د وطن څخه به فرار کو، داسې نه چې په جزیره العرب کې په یو ځای کې اوسېږي، یا بالکل به د جزیره العرب څخه وباسو، ډېر لري ځای ته به فرار کو. بیا نو چې هر ځای ته ولاړی او هر څه چې ورته پیښ شو، موږ به دلته خپل کارونه د پخوا پر قسم جوړ او برابر کو. په خپل مابین کې به د پخوا پر شکل بیرته سره یو موټی سو. نجدي شیخ وویل یا والله دا صحیح فکر نه دی. آیا تاسو دا هغه شی او خوږه خبرې نه اوري کوم چې د خلقو پر عقلو غالب کیږي؟ هر ځای د ځان لپاره ملګری او تابع خلق پیدا کولای شي. هغه به سره راټول کی او پر تاسو براسي او هر څه چې زړه غواړي هغه به دروکي. دا فکر نه دی صحیح. بل معقوله رائے ووایست. ابو البختري ابن هشام وویل زما په فکر محمد د اوسپنې په قفس کې بند کړي، دروازه په بند کړي او بیا نو د هغه څه انتظار باسي چې د دوه امثالو ته په پخوا کې ورپېښ شوي دي. هغه دا چې آخر په دغه قفس کې مري. نجدي شیخ او ابو جهل وویل دا فکر نه دی صحیح. کې بندي هم کو د خبرې به د هغه بند دروازې څخه د ملګرو ته ورسیږي. په یو وار به در باندې راتوي شي، دوی به هم در څخه خلاص کی او تاسو به هم مغلوبه کی. دا صحیح نظر نه دی. په بل رائے پسې وګورئ. پس له هغه څخه چې پارلمان دغه دوه مشورې رد کړې، یو بل توره او منحوسه رائے وړاندې شوه چې پر هغه رائے د پارلمان ټول اعضاء موافقه رائے ورکړه چې دا رائے د مکه مکرمه د لوی مجرم ابو جهل ابن هشام د طرفه وړاندې شوه. ابو جهل ملعون وویل ښه طریقه او نقشه ما سره ده، داسې نقشه چې تاسو یو هم وهغه ته نسي رسیدلای. خلق ویل هغه څه ده یا ابو الحکم؟ ابو جهل ویل د قریشو د هر شاخ څخه به یو قوي او غشتلی ځوان راوباسي، او بل هر قوم چې په مکه کې دی د هغو څخه به هم یو قوي ځوان راوباسو. دغه ځوانانو ته به تیرې توري په لاس ورکو، ټول دې په یو وار د توري واري پر وکی او ودی وژني. دوی به مرسي او موږ به ځینې فارغ سو، او دا به نسی معلومه چې د چا په واري ووژل سو. بیا نو که بني هاشم یا بني عبد مناف د بدله اخیسته، د ټول قریشو او ټول قومو سره نسی جنگیدلای، ځکه د دوی وینه پر ټول قومو وویشل سو او په دیت به راځي سي، دیت به ورکو. نجدي شیخ ویل دا صحیح فکر دی. ابو جهل ملعون داسې طریقه او نقشه جوړ کړه چې د شیطان سره هم دا فکر نو ورسره. نو ابو جهل په دغه باره کې تر شیطان هم خبيث وو. قریش ټول مشرانو پر دغه ظالمانه فکر او نقشه اتفاق وکړ او دغه اتفاق د عملي کولو لپاره فوري تصمیم ونیوي چې دا کار به ډیر ژر سرته رسوي. بیا نو د قریش مشران خپل کورو ته ولاړ. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو نقشه د رایو په اتفاق تصویب شوه، د الله عز وجل د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته جبرئیل علیه السلام وحی راوړي
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د قریشو دغه د غدر په عمل خبر کړ او ورته ویل چې الله عز وجل د هجرت اجازه درته وکړه او د هجرت وخت هم ور معلوم کړي او الله عز وجل فرمایي نن شپه پر هغه خپل بستر مه بيدېږه کم چې ته پر بيدېدې. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت لپاره تیاری او آمادګي نیسي. نو د دغه ورځې په غرمه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکورته د هجرت د نقشې د جوړولو لپاره ورغلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي موږ په غرمه کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په کور کې ناست وو چې یو چا و ابوبکر ته وویل هغه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مول یې وهلی یا مخ یې پټ کړی دی راغلی. دا داسې وخت وو چې په دغه وخت کې هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ کور ته نه راتلی. هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و کور ته ورتلی مگر په داسې وخت کې چې غرمه او شدیده ګرمي و نه ورتلی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي عادتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې زموږ کور ته نه راتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ول زما مور او پلار دي تر د قربان وي په دې وخت کې نه راغلي مگر د یو مهم کار د پاره. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او کورته د داخليدو اجازه وغوښته. اجازه ورکول شو او کورته داخل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره په کور کې اسماء او عائشه رضی الله عنهما وې چې د ابوبکر لونی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته دغه څوک چې ستا سره دی د باندې وباسه. د هجرت کار دونه په پټه سره کېدی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ توای لونی دي د باندې وباسه. سره د دې چې اسماء او عائشه دواړه مسلمانان دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وای د باندې دي ووزي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي دا ستا کور نه ده څه نه پیښیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر ما ته د هجرت اجازه وسوه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله ملګرتیا یعنی زدي په دې سفر کې ملګریم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو یا ابا بکر. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړاسو او ډیر شدید یې وژړل. دا د خوشحالي جړاوه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي ما تر دغه ورځ د مخه څوک نو لیدلی چې د خوشحالي څخه ژاړي. عادتا انسان د غم ژاړي مگر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ د خوشحالي څخه ژړل او د خوشحالي سبب یې داو چې په هجرت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری دي. دلته د هجرت لپاره نقشه جوړه او وخت تعین سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل کور ته ولاړی او د شپې د راتګ په انتظار دی. خو هلته یو کار وو چې باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه خلاص کړی وای چې هغه د امانتو کار وو. څنګه د امانتو کار؟ هغه داسې څنګه چې په هغه وخت کې بانکونه نه و نو کله یو چا قیمتي شیان درلوده او دوی به په سفر تلی دغه قیمتي شیان به د یو داسې شخص سره د امانت پر ډول کښېښول چې په هغه چا به اعتبار او باور درلودي او دغه امانتونه تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر پراته و ځکه چې دی علیه الصلاة والسلام صادق الامین و او دغه امانتونه کفار ورته شول. حال دا چې دغه کفارو ازارونه هم ورکول. د علیه الصلاة والسلام سره یې عقیدوي مخالفتونه هم درلوده خو د امانتو په باره کې تر هر چا پر د علیه الصلاة والسلام ډیر باور او اعتماد درلودي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر قیمتي شیان د امانت پر قسم پراته و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د هجرت اجازه وسوه او دی علیه الصلاة والسلام نه غواړي چې دغه امانتونه ضایع شي.
هر شی باید خپل مالک ته ورسیږي. نو یې دغه امانتونه و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وروښول چې دا شی د فلانی او دا شی د فلانی دی. د ټول امانتو مالکان یې وروښول او ول زما تر تګ وروسته به دغه امانتونه و خپل خاوندانو ته ورسوي. او بیا یې علی رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ته به نن شپه زما په بستر کې بدسه. مګر د مجرم قریشو مشرانو ټول ورځ په دې کې تیر کړه چې هغه خپل مجرمه فیصله کوم چې د دارالندوه په پارلماني غونډه کې سهار تصویب شوی و په عمل کې اجرا کړي. کوم وخت چې شپه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل کور کې دی او هغه ځوانان چې قریشو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو د پاره راټول کړي و هغه هم د شپې راغله او تر کور د باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کور راوګرځیده. کور یې محاصره کړ. خاصتا د کور و دروازې ته ډیر متوجه دي. دا یې نقشه او پروګرام دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه راوځي دوی ټول په یو ور حمله پر وکړي او دغه ځوانانو د ډلې د پاره د قریشو د مشرانو څخه 11 نفره رئیسان وټاکل شو چې دغه مجرم حرکت څارنه وکړي. او دغه رئیسانو نمونه په داسې ډول سره دي: اول ابو جهل ابن هشام، دوم حکم ابن ابي العاص، دریم عقبه ابن ابي معيط، څلورم نضر ابن الحارث، پنځم اميه ابن خلف، شپږم زمعه ابن الاسود، اوم طعيمه ابن عدي، اتم ابو لهب، نهم ابي ابن خلف، لسم نبيه ابن الحجاج او د دورور منبه ابن الحجاج. د مشرک قریشو دا ټینګ یقین وو چې دغه مجرمانه عمل مو خامخا کامیاب کیږي تر داسې اندازې چې ابو جهل خبيث په فخر او غرور سره ودرېدی او خپل محاصره کوونکو ملګرو ته د پسخان پر قسم وویل: محمد داسې فکر او خیال کوي که تاسو د متابعت وکړي د عربو او عجمو پاچاهان بسي او پس د مرګ به بیا راژوندي سي او هلته به تاسو لره داسې باغونه وي لکه د شام او اردن. او که تاسو د متابعت ونه کړي په دې دنیا کې به محلال کی او بیا به پس د مرګ راژوندي سي او بیا به تاسو لره اور وي چې په هغه کې بس وزل کېږي. ابن اسحاق رحمه الله وایي چې دغه جرم د عملي کولو وخت یې تر نیمه شپې وروسته ټاکلی و. ټول وشوه او هغه د صفر د لحظې په انتظار و. مګر الله عز وجل پر خپل اراده غالب او قادر دی. د مځکې او اسمانو امر د جل جلاله په قدرت کې دی. هر څه چې د رب عز وجل اراده وي هغه کیږي. د جل جلاله خلق ساتلای شي خو د جل جلاله د عذاب څخه هیڅوک نه خپل ځان او نه بل څوک ساتلای شي. الله عز وجل په دغه شپه هغه کار وکړي چې بیا په ورسته کې وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته د سوره الانفال په 10 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ والله خير الماكرين. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در پیاد ک چې تاسو سره هغو کسانو چې کافران سوي دي چم او فریب کاوه، یعنی چې وتا ته چم جوړاوه د پاره د دې چې تا بندي کی یا دی ووجني یا تا د مکه څخه فرار کی او دوی دغه مکر او فریب تاسو سره پټ کاوه. خو دغه د دوی د فریب جزاء الله جل جلاله ورکوي او الله د فریب ښه جزا ورکوونکی دی. په دغه آیات شریف الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه د دارالندوه د مشورې بیان کړی دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلاصون اطمینان ورکړي. خیر کفار د نیمه شپې په انتظار دي خو د مخ تر وخت یو د دغه ځوانانو څخه غواړي چې تر دیواله ورواوړي او د نن کور ته ورسي. په دغه وخت کې د کور د طرفه یو شذ ژغ پر وکړي. نفر بیرته را وګرځېدی او بیا دغه خلقو په خپل مابین کې سره وویل: که عرب په دې خبر سي چې موږ پر خپل شذو
د نن په کورو کې حمله کوو دا به زموږ دپاره ابدي شرم او پیغور وي. دا عیب دی چې په یو کور کې ښځه وي او موږ ورننوځو. موږ به د دې انتظار کوو تر څو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم راوځي، خو کور ته به نه ورځو. پر دغه اتفاق شو، نو ځکه کور ته د ننه نه ورغله. سبحان الله. دا هغه جاهل عرب و چې ژوندي انسانان یې ښخول او دغه یې د کورو د حرم مراعات و. غواړي چې د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، مګر کور ته د ننه نه ورځي. خو بالمقابل د نن ورځې د هغو کسانو په عمل چې په جهان کې د علم او پوهې استادان ځانونه بولي او د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه بولي، د ښځو د حقوقو په ناروخو یې د غاړې رګونه وشکېده. بشریت شرمیږي او د دوی په دې هیڅ پروا نه کیږي چې په یو داسې کور ورننوځي چې هلته بې له ښځو بل هیڅوک هم نه وي او چې زړه یې غواړي هغسې وکړي. خیر، دغه ځوانان د دروازې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو انتظار کوي. په دغه خطرناک وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابي طالب ته وویل ته زما په بستر کې پریوځه او دغه زما زرغون حضرمي پټو در باندې واچوه او بیا غمه بدسه. تاته د دوی څخه داسې شی نه پیښیږي چې ستا دې ناخوښه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه د خوب په وخت کې په دغه پټو کې بجدي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه خلاص کړه او د کور راووتی. کفار د کور د دروازې سره ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی و مخته او د دوی په مابین کې راتیر سو. دوی نه لیدي. دا د الله جل جلاله ساتنه او معجزه و چې دوی نسوای لیدلی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو په وخت کې د سوره یاسین دغه آیاتونه ویل: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم. ترڅو د الله عز وجل وجه قول ته ورسېدي وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. د دوی په مابین کې تیریږي او دوی نه ویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه هم کفایت ونکړي، بلکې د مځکې څخه خاور را اخیسته او د هر یو پر سر یې جلا جلا ور اچولې او یو هم ونه لیدي. الله جل جلاله په دغه طریقه سره د کفارو د لیدلو څخه پټ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کور څخه راووتی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغلی او ځوانان حالته د کور او مخته په انتظار ولاړ دي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور د شاده دروازې یا دربچې څخه ووتل او د یمن پر طرف رهیسوه. که څه هم مدینه منوره د مکه مکرمه د شمال و طرف ته واقع ده، خو دوی د جنوب پر طرف حرکت وکړي. دا په دې سبب چې د هجرت کارونه په ډېر پټ او سری ډول سره وسی او پر قریش لار ورکسي. نو خود د جنوب او یمن پر طرف رهیسوه او هلته هغه محاصره کوونکي ځوانان د ناکامۍ د وخت انتظار کوي. شپه ډېره تیره سوه. د ځوانانو پر چهرو د ناامیدۍ او ناکامۍ علامې ښکاره کیږي. په دغه وخت کې یو سړی راغلی چې د دوی د ملګرو څخه نه او ویلي ده چې ځوانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دروازې سره ولاړ دي. سړي پوښتنه وکړه چې د چی شي انتظار کوي؟ ځوانانو ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم. سړي ویل خراب او برباد سواست، په والله هغه ستاسې و مخته تیر سو او ستاسې پر سرو یې خاورې درواچولې او په خپل کار پسې ولاړی. دوی ویل په والله موږ نه دی لیدلی او د خپلو سرو څخه د خاورو په استکولو اخته سوه. خو بیا هم ځوانانو د دروازې تر چاکو ورته وکتل. ویلې ده چې هغه دی په بستر کې یو څوک پروت دی. ویل والله دا محمد دی چې بده دی او نور هم انتظار ورته کوو. د دې امکان و چې دغه ځوانان د دغه بستر پر نفر حمله وکړي، ځکه د دوی دا یقین و چې دا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. حال دا چې په دغه بستر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پروت و او هغه خپل ځان فدای کړی.
ځکه په دغه بستر کې بيدېدل لوی خطر دی او دا کار لوی قرباني او فداکاری ده. نو خود وعلي رضی الله تعالی عنہ ته په اسلام کې اول فدایي ویل کیږي، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عوض او بدل کې خپل ځان و مرګ ته سپارلی و. د هغه چا په بستر کې پروت دی چې د هغه د وژلو حکم د قریشو مشرانو او پارلمان صادر کړی دی. په دغه بستر کې پریوتل لوی قرباني ده. څو وخت چې تیر سو ځوانانو نور صبر نسوای کولای، دروازه یې وټکول او اخر یې په زور خلاص کړ. دننه چې ورغله علي رضی الله تعالی عنہ مخلص کی. ځوانان په حیرت کې پاتې سو. د علي رضی الله تعالی عنہ څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه. هغه ویل زه نه یم په خبر، دلته نسته. ځوانانو کور وپلټي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نکي پیدا. ډېر ژر په ټوله مکه مکرمه کې خبر نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کړی دی. ورونو د بعثت په 14 کال د سفر د میاشتې په 14 تاریخ چې د 622 عیسوي کال د سپتمبر د میاشتې د 12 سره برابرېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د خپل کور څخه ووتی او د خپل وفادار ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکور ته ورغلی او بیا د هغه د کور د شاده دروازې څخه د مخه تر دې چې سهار سي دوی دواړه په تلوار ووتل. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هدي چې قریش به د دوی په طلب او پیدا کولو کې ډېر کوششونه وکړي او هغه لار چې تر هر څه د مخه به وهغه ته ډېر متوجي وي هغه د مدینه منورې عمومي لار ده چې د مکه مکرمه د شمال و طرف ته و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لار پېښول او د هغه پر عکس د مکه مکرمه د جنوب پر طرف پر هغه لار رهیس و چې د یمن و طرف ته تله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو مولا درلودی. ورونو مولا و هغه مریته ویل کیږي چې د خپل مالک د طرفه آزاد شوی وي، یعنی په خوای مریی وو او اوس آزاد شوی دی او د دغه مریی نسبت به هم و هغه خپل په خوانی مالک ته کېدی، یعنی داسې به ویل کېده فلان مولا فلان. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو مولا درلودی چې دغه مولا نوم عامر ابن فهیره و. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ و دغه خپل مولا ته وویل چې په موږ پسونه را رهیک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رهیدي او ترشا پسونه په پسې دي. دا ولی د پاره د دې چې د دوی د قدمو آثار او علامه ورکسي، دا سپل او نشانه نصفاته چې څوک وایي چې دلته نفر تللی دی. د هجرت کار ډیر پټ او په سری ډول سره سرته رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پر دې لار تقریبا 15 میله مخته ولاړه ترڅو چې یو غره ته ورسېده چې دغه غره ته جبل ثور ویل کېږي. دا غر ډیر لوی او لوړ غر دی، ډیر ډبرې او لاشونه لري و دې غره ته ختل ډیر سخت او مشکل دي. خو دوی په شپه کې په ډیر تکلیف او زحمت سره و دې غره ته وختل ترڅو چې وهغه غار ته ورسېده چې تقریبا د غره په سر کې وو او غار ثور ورته ویل کېږي. کوم وخت چې دوی غار ته ورسېده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و عامر ابن فهیره ته وویل چې ته ولاړسه او زما و کورنۍ ته خبر ورکړه چې موږ چیر یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله والله تبه غار ته نه ننوځې ترڅو چې زه تر تا د مخه نه یم ننوتلی، ځکه که په دا غار کې یو درنده یا مار وو تر تا د مخه به ماته تکلیف راکړي. نو اول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و غار ته ننوتی. غار ثور د غره غار دی. په غار کې وکتل هلته د غار په یو طرف کې یو څو نور کوچني غارونه هم وو. خپل لونګې څیرې کړي څو غاره په پټ کړه، خو دوه سری یا غاره خلاص پاتې شو. په هغو کې خپل پښې کېښولې او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اوس نو غار ته را داخل شه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غار ته ورننوتی او سر یې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر زنګانه کېښاوه او بدوسو.
د یو غاره څخه یو شي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر پښه ووهه، خو ابو بکر صدیق د دې بیرې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم براويسي هیڅ حرکت ونه کړ، خو د درس څخه تر سترګو اوښکې راتوی شوې چې هغه اوښکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک مخ ولوېدې. دا د صدیق صدق او اخلاص وو، او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ساتنه حرص وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راويسو او ویل څه درته پیښه ده یا ابا بکر؟ دا ویل زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، یو شی ووهلم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک ناړي پورې ومشلې. د ابو بکر رضی الله تعالی عنه د بدن څخه هغه درد استسو، او دوی دواړه په دغه غار کې درې شپې پټ پاتې شو، د جمعې شپه، د شنبې شپه او د یک شنبې شپه. کوم وخت چې د قریشو دا یقین سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د خبيث نقشه په شپه د دوی د لاس څخه ووتی، تر ټولو د مخه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په وهلو شروع وکړه او کعبه شریف ته راوستي. د یو څه وخت لپاره په دې سبب باندې کې چې ګوندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معلومات ځنی حاصل کړي. کوم وخت چې د علی رضی الله تعالی عنه څخه نا امید شو، نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکور ته ورغله، دروازه ورټکول. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسماء رضی الله تعالی عنها ورته راووته. ابو جهل ورته ویل پلار دې چیرې دی؟ هغه ویل نیم خبره چې چیرې دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.